السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله ده چې ټول ملګري به راته روغ جوړ د صحت او عافیت جامې به مو پر تن وي. ورور مو یم اختر محمد محمدي له خپل محمدي ټیکنیکل پښتو چینل څخه. نن مې درته د FG کوین د نوي والټ جوړولو په باره کې ویډیو راوړې ده. ملګرو دا چې بېګا شوه د FG کوین د مشرتابه امرالدین دولتزي لخوا یوه انلاین غونډه ترسره شوله چې ډېرې موضوعګانې وې، خو یوه موضوع چې وه د FG کوین د والټونو نوي کېدل و. دا چې د ټولو کاروونکو والټونه نوي شولو، نو په دې باره کې مې نن درته ویډیو راوړې ده. ځم په ویډیو پیل کوو چې څنګه کولی شو والټ نوی کړو. لومړی راځو د FG کوین خپل اکاونټ راخلاصوو، لوګین باندې مې کلیک وکړو، لږ څه انتظار باسو تر څو اکاونټ راخلاص شي. دا د اکاونټ مې راخلاص و، لاندې لیکلي کریټ نیو والټ، دغه ویکتور چې مرکز کړو لاندې لیکلي کریټ نیو والټ، په همدې باندې کلیک کوو تر څو زموږ والټ نوی سي. دا په یاد ولرئ ملګرو، هیڅ تاوان یې نشته. که ستاسو سټیکینګ پکې شوی وي، ستاسو جمع FG یا ډالر پکې وي، نو هغه هیڅ تاوان نه لري. یعنې په نوي والټ کې به ستاسو ټول سرمایه ګزاري او USDT وي که FG وي هغه به په خپل ځای وي. نو حتما مو والټونه نوي کړئ، ځکه ستاسو والټونه ټول لغوه شولو، نوي والټونه جوړ کړئ. او ملګرو چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.